واخل مومنا په دلیل باندې قوي عقیده دا سلفي عقیده قرآن حدیث را صحیح او مساوي عقیده دا سلفي عقیده. سوال دا دی چې د عبادت د پاره څو شرطونه دي؟ جواب دا دی چې بعض علماء کرام دو شرطونه ذکر کوي او بعض درې. دا دریم شرط چې دی هغه شرط د وجود دی چې هغې ته صدق العزیمه وایي چې یو سړی رښتینی عزم وکړي چې د الله عبادت او بندګي کوم نو بیا عبادت موجودیږي چې نه نشي موجودېدلی. نو اولنی شرط صدق العزیمه او دویم شرط اخلاص النیه چې سړی عبادت صرف نه صرف د دې دپاره وکړي چې د الله راضي کول مې مقصد دی، د الله حکم دی ځکه کوم. او دریم هغه دا دی چې د شریعت سره موافق وي، قرآن کې الله رب العالمین چې په کومه طریقه حکم کړی دی یا د الله رسول د هغې سره موافق وي.